د ټول ناول خو دا ویډیو تاسو زر ته زر د خپل ملګرو سره شیر کړئ ځکه چې ډېر کسان نن سبا په ډبل شا باندې بیا اخته شوي دي. که تاسو کتلې مخکې ډبل شا تېر شوی تاسو نه پیسې خلکو نه وړې وي چې دومره روپۍ راکړه او دومره ګټه پرې واخله. اوس په نوي نوي طریقو کې په آنلاین کې تاسو ته په نوي نوي طریقو کې تاسو نه پیسو وهلو کوشش کوي. نو دا ټوله ګنډکپي ده. تاسو نه پیسې وهي، کله تاسو نه ټریډ په بانه باندې وهي، کله تاسو نه په یوه بانه وهي او کله تاسو نه په بله بانه وهي. او تر اوسه پورې ما یو ویب سایټ یا یو اپ داسې نه دی لیدلی چې هغې کار کړی دی او تښتېدلی نه دی. بس چې پیسې ورته غونډې شي وتښتېدي. کلي کې هم ډېر زیاتو کسانو دا کړي دي او بیا هغه اپ او یا ویب سایټ تښتېدلی دي. نو د خدای دپاره خپلې پیسې مه بربادوئ، خپل وخت مه بربادوئ او دغه شانتي اپونو باندې هغه به تاسو ډېر زیات مطمئن کوي. کله به تاته وایي چې پلانکې پکې کار کوي، کله به وایي چې ډنګری پکې کار کوي، کله به وایي چې بینک یې جوړ کړی دی خپل، کله به څه وایي کله به څه وایي. خو د الله د رضا لپاره تاسو چې نن دغه څیزونو کې لاس مه اچوئ. دا ټوله ګنډکپي ده. دغه ویب سایټ چې کوم دوی جوړوي یا اپ جوړوي دا په 4-5 زره روپۍ باندې تاسو جوړولی شئ ډېر په اسانه سره. او دغه حساب د چې یو څیز ته په خپله جوړولی شئ نو دې کې بیا تاسو پوه شئ نور چې ګنډکپي ده که نه ده. نو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ او که داسې څوک تاسو ته ووایي نو هغه ته فوراً وایئ چې ته هم قلار شه، دا کار مه کوه او په خپله ځان ته بالکل وساتئ. نو دا ویډیو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.